د اشرف غني د وینا مهم ټکي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو غږیز پیغام کې د نړۍ ټولو مسلمانو او په ځانګړې توګه افغانانو ته د لوی اختر مبارکي ویلې ده. هغه په خپل اختریز پیغام کې د ولس د هوساینې هیله څرګنده کړې او د حالاتو د بهبود لپاره یې خپلې نیکې مشورې له ملت سره شریکې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غني په خپل اختریز پیغام کې د طالبانو له لوري پاکستان ته د کلدارو په بدل کې د ډبرو سکرو ورکړې ته په اشاره وویل دا ډیره بده ده چې زما ولس دی په فقر کې ژوند کوي او د افغانستان مهم صادرات دی په داسې پیسو بهر ته صادریږي چې هر ورځ یې ارزښت ټیټیږي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي هر حکومت چې د ولس له ارادې پرته راغلی وي دوام نشي کولی او له ګواښونو سره به مخ وي. هغه په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې ملي وحدت باید په عمل کې رامنځته شي او دا به له مشورې، بحث، مناظرې، منطق او استدلال څخه نشي کېدلی. ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې که له تیرو 40 کلونو زده کړه ونه کړو او یو بل ونه منو خدای مکړه تاریخ به تکرار شي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې باید جبر بند شي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.